د ملي دفاع وزارت له لوري په خپره شوو خبرپاڼو کې طالبانو ته د اوښتو تلفاتو شمیر هلمند کې 28 طالبان وژل شوي. ملي دفاع وزارت وايي تېره ورځ دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قواو په ملاتړ د هلمند ولایت مرکز اړوند قلعه سنگ او بولان سیمو کې طالبان په نښه کړل چې په پایله کې 9 ترهګر طالبان وژل شوي او 19 تنه نور ټپیان شوي دي. همداراز د دښمن 3 پټنځایونه، یو پیکا او 3 کلنشینکوپونه هم له منځه وړل شوي دي. بل خوا کندهار کې هم د هوایي بریدونو په ترڅ کې 23 طالبان وژل شوي. نن سهار هوایي ځواکونو د کندهار ولایت تختی پل ولسوالۍ اړوند طالبان په نښه کړي چې په پایله کې 23 ترهګر طالبان وژل شوي دي. بل خوا لوګر ولایت کې هم 6 طالبان وژل شوي. تېره شپه دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قواو په ملاتړ د لوګر ولایت د برکي برک ولسوالۍ اړوند سیمه کې ترهګر طالبان په نښه کړل. په پایله کې 6 ترهګر طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. همداراز د دښمن یوه اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. بل خوا په بل راپور کې راځي چې په زابل کې هم 10 طالبان وژل شوي. تېره ورځ دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قواو په ملاتړ زابل ولایت مرکز قلات ښار اړوند پر طالبانو چڼیز عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 10 ترهګر طالبان وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. بل خوا بادغیس کې هم 45 ترهګر طالبان وژل شوي. تېره ورځ دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قواو په ملاتړ بادغیس ولایت مرکز اړوند د طالب ترهګرو ته جماعت او غونډې په نښه کړي دي چې په پایله کې 45 طالبان وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان دي. همداراز د طالبانو زیات شمیر وسلې، مهمات او تجهیزات هم له منځه وړي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مرا سره تر پایه پورې لیدلی وي. کومه دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.